تازه او ډیر بد خبر کابل نن یو ځل بیا په وینو سور شو. تازه چیرته برید شوی، څومره د ښوونځي شاګردان یې پکې شهیدان کړي دي، په دې ویډیو کې را سره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. کابل پیښه کې 80 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. پست او مزدور دښمن نن بیا خپل اصلیت په ډاګه کړ. نن یې بیا اویا کورنۍ د غم پر ټګر کېنولې. نن یې بیا تنکي او ګلالي ماشومان په وینو کې لت پت کړل. د اسلام او وطن دښمن نن پر ښوونځي زده کوونکو برید وکړ او لسګونو تنو ته یې مرګ ژوبله واړوله. زده کوونکو بکسې په ملا وتړلې، کتابونه یې راواخیستل، شوخیان یې وکړي، یو بل سره یې تر سبا خدای پاماني وکړه. ښوونکو ورته وویل چې کورنۍ دندې مو ولیکئ او ځان سره یې راوړئ. دې سره د ښوونځي د رخصتۍ زنګ وهل کېږي. زده کوونکي په منډه خپل سامانونه رخلي او د دروازې پر لور روانېږي، خو خبر نه دي چې پر دروازه کې ورته خونکار او رذیل انسان ولاړ دی. بس درس کېږي، لوخړې پورته کېږي، د وینو سیلابونه روانېږي، د چا لاس پروت وي، د چا پښه پرته وي، د چا نیم بدن، د چا غوښې او د چا سر پروت وي. بس چغې شي او غوغا خپره شي، د کابل شکل بدل شي، یو درز سره تر 80 پورې کورنۍ په لړزان شي. ډیر باریک وخت دی، روژه ماتې وي، خلک وږي او تږي وي، خو چې له دغې پیښې خبر شي ستونی یې کلک ونښلي، پر تالو یې هېڅ نه تېرېږي. زخمیان چغې وي چې ډاکټر ډاکټر. بس دښمن په مزه د ماښام ډوډۍ نوش جان کړي، خو وطن کې ویره او ډار خپور کړي او څادر په اوږه کړي او روان شي. تازه کورنیو چارو وزارت وایي چاودنه د کابل دشت برچي کې پر یو ښوونځي شوې ده او تر اوسه پکې 15 زده کوونکي شهیدان شوي او تر 500 ډېر ټپیان شوي دي. له دې وړاندې په لوګر کې هم د موټر بم چاودنه کې لسګونه تنه شهیدان او زخمیان وو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.